د کندهار پنجوایي ولسوالۍ د دیمراسي ښوونځی د هغو ښوونځیو له جملې وه چې د تېرو جګړو پر مهال ویجاړه شوې وه. اوس مهال د کندهار پوهنې ریاست له لوري د ترمیم چارې په چټکۍ سره روانې دي. د کندهار پوهنې ریاست د نشراتو مدیر قدرت الله عرفان حریت نیوز ته ویلي دا مهال په ښار او ولسوالیو کې شاوخوا 15 مدرسې او ښوونځي بیا ترمیم ته اړتیا لري چې له مخې د 11 ښوونځیو د ترمیم چارې پیل کړي چې د 3 میاشتو په موده کې به ورغول سي. د پوهنې ریاست اړوند په کندهار کې په ښار او ولسوالیو کې تقریبا موږ 11 مکاتب ترمیم چارې پیل کړي دي چې د هغو څخه د ولسوالۍ او د ښار مکاتب او مدرسې دي چې دا چارې پیل شوي چې دا خپله د امارت په بودیجه باندې ترسره کیږي. موږ داسې ټولګي ورته جوړوو چې پر معیار برابر سي تر څو زده کوونکو شوق د تعلیم سره نور هم ډیر سي. د پنجوایي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د دولت دغه اقدام اغیز لرونکی دی. دوی له والدینو غوښتنه کوي چې خپل اولادونه ښوونځیو ته ولېږي تر څو زده کړې ترلاسه کړي. د تعمیر و دغه ترڅنګ د رنګ و نور ترتیبات سره سم سوي دي او هغه ته خلک ډېر تشویق سوي دي. د پخوا په اندازه سره شاګردان هم د غونډه اماده سوي دي او خلک هم دې ته اماده سوي دي چې خپل اولادونه دې مکتب ته راواستي. زموږ غوښتنه دا ده چې کوم خلک چې اولادونه لري باید چې هغه مکتبو او مدرسو ته واستوي لپاره دې چې دا د اسلام ارکان دي دا زده کړي تعلیم زده کړي. د معلوماتو له مخې د پوهنې وزارت له لوري د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې هغه ښوونځي چې د تېرو جګړو پر مهال ویجاړې سوي وي بیا ترمیم کړي دي او لا هم دغه لړۍ جریان لري.